أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين بشكا كسان يبايعونك دړې د مینې ډکایتونه دي یبایعونک چې بیعت کوي تا سره د بیعت رضوان ویل کیږي. رضوان منا رضامندیا یعنی هغه بیعت چې الله پر راضي شوی دی چې الله سره بیعت کړی دی. الله وایي دا داسې ولکه ما سره بیعت کړی لوی درجه وده دی او څومره لوی الله تعالی درجه ور کړی و. انما بشک خبره دا د بلنه دا یبایعون الله دوی بیعت کوي الله سره. دا کم لاس چې دیتا ته درکې دا په حقیقت کې الله ته ور کوي دا لاس دا الله سره معاهده ده. ید الله لاس د الله تعالی فوق ایدیهم برد دوی د لاسونو څنګه چې الله شان سره مناسبه ده یا د پیغمبر د الله نماینده ده. فمن نکث بس هغه څوک چې ماتکی فانما بس بشکا خبره ده د بل نه ده ينکثو هغه ماتي علی نفسه ان ما تول د هغه خپل ځان د هغه دی ګناي په ماغه ده. ومن اوفا څوک چې پوره کی بما هغه عهد چې وعده کړی ده علیه الله هغه سره د هغه باندې د الله تعالی ان وعده کړی ده د هغه الله تعالی سره فسيؤتيه زرد چې ورب کې الله تعالی اجرا عظیما بدل ډیر لویا. سيقول زرد چې وایب لکتا المخلفون هغه کسان چې رست پاتې شوی دي منافقین من الاعراب د باندچانونا شغلتنا مونږه مشغول کړیو اموالنا مالونه زمونږه ځکه چې هغه لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې عمره باندې او ویل دا خو مرته تلل دي په دې مرته مونږه نه ځو نو بیا براشي نو بهانه بکئی او بیا به وای چې مونږ خپل مالونه مشغول کړیو واهلنا او مونږ کور ولو اهل زمونږه فاستغفر بس بخنه وغړه لنا مونږ د پاره دوی بوای یقولون دوی وای بالسنتهم بخبل جب باندې ما هغه خبره ليس في قلوبهم چې نه د دې بزرونو کې قل ورته وایا فمن يملكو څوک د چې هغه مالک شي لکم تاسو د پاره من الله د الله تعالی په مقابله کې شی اند شي ان اراده کچیر اراده وکي بكم پتا سبانه درند نقصان رسولو ان الله تعالی کا تاسو ته نقصان رسول وغواړي نو څوک به مخلاص کی دا نقصان نه او اراده یا اراده وکي بكم پتا سبانه نفع د فائدې بلکې کان الله تعالی تعالی بما تعملون اعمالون چې تاسو کوي خبيره خبر دی الله تعالی بلکې ظننتم تاسو خیال کړو الله ينقلب الرسول چې چرې به واپس نشي پیغمبر د دې مکینا او لړ به شي بسل ته بدی شهیدان شي ټول والمؤمنون او مؤمنان الى اهليهم خپل کور ولوتا ابدا همیشه وزینا او خسته کړه شی وذالک دا خبره فی قلوبکم تاسو بزنونو کې وظننتم او تاسو ګمان کړه او ظن سو ای ګمان د بدی وکنتم او تاسو قوم بورا یو قوم هلاک کیدونکې هلاک کړه شوی. ومن لم او هغه څوک لم یؤمن چې ایمان را نوړي بالله بالا باندې ورسوله او دغه پیغمبر باندې فإن بشکمغه اتنا تیار کړی دی للکافرین کافر د پاره سایرا اور لمبو وهونکې ولله والله د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکه دا یغفر هغه بخنه کوي لمن هغه چاته یشاء او چې هغه وغواړي ويعذب او سزا ورکي من هغه چاته یشاء او چې الله وغواړي وکان الله تعالی غفور الرحیم مافکون کې مهربان. سيقول المخلفون زرد چې او بوای هغه ورست پاتې شوی خلق اذا هر کلا ان طلقتم ارکلا چې تاسو روان شي الی مغانم غنیمتونو طرف ته دلته غنیمتونو نه مراد د فتح خبر هغه واقع ده ځکه چې باقي مسلمانانو ته ډیر زیات غنیمتونه ملاو شول او دوی باقي نه مخ کې ویل چې موږ هم تاسو سره jihad ته ځو نو الله تعالی منی کړ چې دوی منځي در سره ځکه چې هغه موقع کې نه دي تللی نو دې کې بم نزي د دې پوېږي چې غنیمتونه دي ځکه سي اول دا غي پوېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف د هغه کې لانل
الى مغانم اغا غنیمتونو طرف ته لتاخذوها د لپاره چې تاسو واخلئ اغا زرونا پرېګ دې مونږه نتبعکم چې مونږه پیروي وکړو تاسو یعنی مونږ هم تاسو سره لاړ شو یریدون دی غواړي ان یبدلوا چې بدل کی کلام الله خبره د الله حکم د الله قل دور تو اے پیغمبر لن تتبعونا شربم پیروی نه کوي تاسو شربم نزم سرا کذالکم دغرنګي قال الله ویلی دی الله تعالی من قبل دین وړاندې فسيقولون بصر د چې دوی بوای بل کې تحسدوننا تاسو ګمان حسد کوي مونږ سره یعنی تاسو مونږ سره کې نه د حسد کوي دغه تاسو مونږ نه پرې دی مونږه ګټه مونږ نه خوغه بل کانو بلکې ودوی لا يفقهون چې نه پویدل الا قليلا مگر لګ قل او یا للمخلفین اغورست پات شي خلق ته من الاعراب د باندچانونا ستدعونا زرد چې تاسو برا وبلل شي یعنی کتا سو وای چې مونږه jihad تزو jihad هم خوخي او مخ کې په نتلو باندې خیمانه یي نو خیر دی یو بل مکم روانه ده الى قوم او قوم طرف ته اولی باسن چې هغه سختي په جګړه کې شدید سخت تقاتلونهم چې تاسو په جګړه کوي هغه سره او یسلمون او یا بغي اسلام قبول کی او دنا یا د مکی هغه فتح یا د بنو ثقيف یا د حوازن یا د مسلمه کذاب خو بارل بل جګړه ته تاسو به موږ راوغړو او دې جګړه ته بنځي فإن تطيعوا کچیر تاسو حکم منئ یؤتکم الله درب کی الله تعالی تاسو ته اجرا حسنا بدل خستا وان تتولوا کچیر تاسو مخ واړوي کمالک څنګه تولیتم تاسو مخ اړولو من قبل دین وړاندې نو يعذبکم سزا بدل کی الله تعالی تاسو ته عذابا الیما سزا دردناک عذاب او ډیر رستو جی او غیر طرفتم کې جی لیس علی الاعمى نشتا هغه چا باندې چې هغه لوندوي حرجن سغنا ولا اونا علی الاعرج پشل باندې حرجن سغنا ولا علی المريض او نه په بیمار باندې حرجن سغنا ومن اوغسو يطع الله چې خبر ومني د الله تعالی او رسول او دغه پیغمبر يدخله داخل بکی اغا جنات باغونو کې تجری چې بهيږي به من تحت الانهار داخله دي نهرنا ومن يتولى او څوک چې مخواړي يعذبه سزا ورکي هغه عذابا الیما سزا دردناکا لقد بدا کی سرا رضی الله رضی شوه دی الله تعالی عن المؤمنین مؤمناننا اظهر کلا یبایعونا کا یبایعونک چې دی بیعت کوي تا سرا تحت الشجره داون لاندې فعلما بس پتوا ما هغه فی قلوبهم چې دی بزرونو کې الله تعالی ته پتوا دغه خبره فانزل بير واستولوا السكينه اطمینان عليهم بدوی واثابهم او بدل ورکړ دیتا فتحا قریبا په فتح نږدې سره فتح خبر ومغانم او غنیمتنا کثیره ډیر یاخذونها چې دوی عقلی اغا یعنی دا بدل ود اغا بیت تغاو تعالی په دنیا کې ورکو وکان الله تعالی عزیزا حکیما زورور ده او خوند حکمت ولا وعدکم الله وعدکړي والا تعالی تاسو سره مغانم د غنیمتونو کثیره ډیرو تاخذونها چې تاسو حاصلوي اخلی اغا فعجل بس جود پتندی سره وکړلو لكم تاسو د بار هذه دا وکف او ایثار کړل ايدي الناس لا سن د خلقو عنكم تاسو نه کله چې حدیبیه په مقام کې اغي ورته کول او دی بچ کړل الله تعالی یا د خیبر په موقع کې الله تعالی د نقصان رسولنا الله بچ کړل ولتكونا او دې لپاره چې وی آیت النخل للمؤمنین مؤمنان لپاره ويهديكم او دې لپاره چې او خی تاسو صراط مستقیما لا برابر واخرى او بلا کمیابی لم تقدروا چې تاسو قابو نه مندل علیها باغی باندې لا یعنی مکی فتح مکی ته اشاره ده قد بتا کی سرا احاط الله احاطه کړی دا الله تعالی به دا اغي یعنی دا اغي فیصله هم الله تعالی کړی دا چې درکې بتاوستا وکان الله تعالی علی کل شیء قدیر پرچی باندې قادر ولو کچری قاتلکم جګړه کړی وې تاسو سره الذين او کسانو کفروا چې کافران دي لولو نخامخا شاب کړی وې اغي تخدیدلی وې اغي الادبار په چټونو باندې پشا ثم بیا لا یجدون اغي بنوي مندلی ولیا
څوک دوست ځان د پاره ولا نصيرا او نو څوک مددگار سنت الله دا طریقه د الله تعالی التي هغه قد پتا کې سره خلق چې مخ کې تیر شوی دا من قبل دینه مخ کې ولن تجد او تب هیڅ کلا انم امید لسنت الله دا الله د طریقې د پاره تبدیلا تبدلن وهو الذي اله غزات کفا چې ایثار کل ایدیهم لا سنت دوی عنکم تاسنا و ایدیکم